عمر بن الخطاب رضي الله عنه مبارك انس بن مالك ويو پیر روانو ويو باغ ته ورننوتو مدینه کې وی زه پسې شاته روان وم خیال یې نه و ماته وی کله چې باغ ته ورننوتو نو باغ کې دننه دیوال نه اخوا کېناستو وی ځان ته لګیا و عمر بن الخطاب امیر المؤمنین عمر بن الخطاب و امیر المؤمنین بخن بخن الله مې دې قسم وي د خطاب زویه یا به په ځان کې صحیح تقوا راولي او یا به د الله جهنم ته اچوي په دې به نه دوکه کېږي چې عمر بن الخطاب امیر المؤمنین سمه تقوا به په ځان کې راولي د الله نه به یېرېږي نو هغه جهنم ته دې غوځاري دې ته وایي نفس سره مقابله او دا لګیا څوک دی دا دی امیر المؤمنین دا دی عمر بن الخطاب دا دی په هغه کسانو کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلي ته جنتي دا دی هغه کسانو کې الله اکبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې زما نه بعد پیغمبر و دی و پیغمبر خپل ځان ته تا چېرته یو ورځ ځان ته ویلي دی خپل نفس چې له الله نه به ویرېږي نه تباه کېږي که څوک درته دا خبر وکړي چې له الله نه ویرېږه اتق الله ته پرې غوسه شي زه ما ته وایي چې ویرېږه د الله نه او تا ته ولې دا خبر ګوره زموږ د پښتنو بده لګي چې ته ورته د الله نه ویرېږي ولې زه د کافر ښکارم شه ولې چې ایمان راوړي کلمه ووایي بس دی مکمل د الله نه یېرېږي د الله نه یېرېدل د دې هم درجې دي که داسې ټول یو شان شي نو څنګه چې ابوبکر صدیق د الله نه یېرېدو داسې موږ یېرېږو څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله نه یېرېدو داسې موږ یېرېږو څنګه چې جبریل علیه السلام د الله نه یېرېږي موږ داسې یېرېږو فرق دی په یره کې د تقوا کې نو دا د عمر بن خطاب رضی الله عنه طریقه ده او هغه څوک او څوک چې د خپل نفس سره مقابله وکړي که نه رب العالمین وایي زه ورته نیغه لاره ښیم قرآن کې الله وایي والذین جاهدوا فینا لنهدین